د خوږ انتظار ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د خوږ انتظار ناول وروستۍ او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول وروستۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندوره، جالبه او له مینې ډکه برخه تر پایه پورې راسره واورئ. مور مې راته وویل زویه څه درته ووایم، کاشکې تا په خپلو غوږونو اورېدلي وای چې د صفا مور څه ویل. هغې خو ستا په اړه یوه هم ښه خبره ونه کړه. هغه نه غواړي سبحانه. هغه وایي دا هلک کار نه لري. څنګه به مې زړه ومني چې یوازینی لور مې داسې هلک ته ورکړم. لور مې بدبخت ده چې اوس هم له داسې یو کس سره چې کار نه لري، روزګار نه لري او واده کول غواړي. دا خو لا اوس داسې حال دی، له واده وروسته خو به بیخي بدتره شي. ما ورته ویل مورې رښتیا هم خاله مې همدا خبرې وکړې. مور مې راته ویل ما هره خبره صافه او روښانه ورته وکړه، خو هغې هیڅ نور نه ویل. هغوی ویل چې هر وخت چې هلک پیسې پیدا کړي، د کور خاوند شي او ژوند یې سم شي، بیا د صفا د غوښتلو لپاره راشي. صفا بیچاره هیڅ ونه ویل، یوازې ژړل. زه د مور له مخې نه جګ شوم او خپلې کوټې ته لاړم. یوازې کېناستم او له خپلې بدبختۍ مې وژړل. ای خدایه څومره بدبخته یم. ما فکر نه کاوه چې د صفا مور به داسې ځواب راکړي. زړه مې غوښتل چې له ټولو نه لرې شم. پرېکړه مې وکړه چې بیرته ترکیې ته لاړ شم. له تګ مخکې یو ځل مې غوښتل چې صفا ووینم. همدا چې ما صفا ولیده په ژړا شوه. صفا څومره بدله شوې وه. له ډېرو کلونو وروسته مې هغه له نږدې ولیده. ډېر وخت تېر شوی و، خو هغې بیا هم زه په زړه کې وم. هغې ته مې ویل صفا زه بیرته ځم، ځکه چې په ایران کې مې د کار چارې سمې روانې دي. کیدای شي هغه وخت هیڅ خنډ نه وي، مور دې هم نوره پلمه ونه کړي. صفا راته وویل زه څومره نور انتظار وکړم. ما ورته ویل لږ فکر وکړه، خپله ځواني مې له لاسه ورکړه. زما مخ ته وګوره چې وخت ما سره څه وکړل. هغه ورځ به خدای خبر وي چې څو کاله وروسته به بیرته راګرځي. ما ورته ویل صفا ته ووایه زه څه وکړم، دلته خو هم کار نشته، پیسې نه لرم، تر څو وخته پورې به همداسې بېکاره ګرځم. صفا راته ویل سمه ده سبحانه لاړ شه، خپله ښه پوهېږي. زما ژوند خو تباه و برباد شو او ورځ په ورځ بربادېږي. حد اقل ته دې خپل ژوند جوړ کړه. ما ورته ویل لیونی شوې صفا، ته څه وایې لاړ شم؟ ما او تا یو ځای خپل ژوند جوړوو. ته صرف په تمه اوسه، شاید ناوخته راشم، مګر حتما یوه ورځ راځم له ډکو لاسونو سره. د صفا مور هغه وخت چې د سبحان مور د صفا د مرکې لپاره راغله، زړه مې نه کېده چې د رد یعنې نه ځواب ورکړم. مګر نه پوهېږم د سجاد کورنۍ له کومه ځایه خبره شوې وه. د سجاد کورنۍ راغله د تل په څېر یې ګواښ وکړ که صفا بل کس ته ورکړي، خاوند به یې ووژنو او واده به یې ورته جهنم کړو. مجبوره شوم چې ورته بهانه وکړم. کله مې چې دا کار وکړ نو صفا له مانه ډېره خفه شوله، خو زه هم مجبوره وم. کنه نو د سبحان په څېر ښه هلک صفا ته هیڅ کله هم نه پیدا کیږي. صفا سبحان لاړو، دا ځل د تیر په څېر خفه نه وم، ځکه عادت شوی وم. د پلار حالت مې هم ښه نه دی، ورځ په ورځ یې حالت خرابیږي. 2 میاشتې کیږي چې پلار مې په بستر کې بې حرکته پروت دی، نه څه خوري و نه څه وایي، صرف ساه اخلي. نیمه شپه وه، ټول ویده وو، فقط زه ویښه وم. د پلار کټ ته ناسته وم چې متوجه شوم د پلار حالت می خراب شو. لاس او پښې وهل. ما زر مور له خوبه راویښه کړه. کله چې مې مور پلار ته وکتل نو ویې ویل چې پلار دې نور ختم شو. باور مې نه کېده. هغه پلار چې زموږ سره به د غره په شان ولاړو، په یوه دقیقه کې زموږ څخه د تل لپاره لاړو. د مجسمې په څېر په خپل ځای ولاړه وم. یوازې مې ژړل. هغه پلار چې زما د یوې اوښکې لیدلو طاقت به یې نه درلوده. نن شپه چې مې هر څومره ورته وژړل او غږ مې ورته وکړ، هیڅ ځواب یې راته را نه کړ. خدایا څنګه د پلار غم ته طاقت وکړم. زما دغه حالت هغه کسان درک کولی شي چې پلار یې له لاسه ورکړی وي. ګاونډیان ټول زموږ په ژړا او چیغو سره خبر شول. ټول زموږ کور ته راغلل. ټولو راته ویل چې لورې هیله کوم بس کړه، صبر ولره، ستا په ژړا کولو سره خو ستا پلار بیرته نه راژوندی کیږي. مګر هیچ چا هم زما له زړه خبر نه درلود.
چې زه څومره په خپل زړه کې بېوزله شوم. هغه صفا چې په ژوند کې د مور او پلار څخه پرته بل څه نه درلودل، نن شپه یې له هغو څخه هم یو د لاس صبر کړ. د صفا مور د خاوند مرګ زه داسې له منځه یوړم چې په یو بېګټې انسان بدله شوم. کوشش کوم صبوره واوسم، حد اقل د صفا لپاره، ځکه هغه ما ته ډېر ضرورت لري. هغه وخت چې ما خاوند ژوندی و، د ژوند مشکلات دومره لوی نه وو، یا هم شاید لوی وو، مګر هغه به حل کول. له هغه وخته چې مې ورسره واده کړی وو، همیشه یې کوشش کوم ما خوشحاله کړي. هیڅ کله یې راته بده خبره نه وه کړې. هغه یو ډېر ښه خاوند و، خو څومره زر راڅخه جدا شو. له ما نه یوازینی ارمان یې دا و چې د صفا واده و خوشبخته کېدل وویني، چې هغه ورځ یې هم ونه لیدله. د خاوند د ښخولو وروسته مې ورونه راغلل، راته ویې ویل راځه له موږ سره ژوند وکړه. خو ما ونه منله، ځکه نه غواړم د چا د اوږو بار شم. د خپل لور سره یو ځای ژوند کوم، که ښه وي او که بد ادامه ورکوم. د سجاد کورنۍ هم ورکه شوه. د خاوند د مرګ وروسته نور هیڅ رانغلل. خوشحالم چې له یوه مصیبت خو خلاص شولو. اوس نه یوازینی ارمان مې د صفا خوشبخته کېدل و. سبحان یوه هفته مې له راتلو څخه تېره شوه. له مور سره مې خبرې کولې چې راته ویې ویل د صفا پلار وفات شوی. ډېر خفه شوم. د صفا پلار سره مې د پلار په څیر مینه درلوده. د صفا په خاطر د هغې مور لپاره ډېر غمجن وم چې دوی به پرته له خپل پلار څخه څنګه ژوند تېروي. ډېره سخته ده، خدای دې صبر ورکړي. له صفا سره مې خبرې وکړې، دومره یې وژړل چې زړه مې ټوټې ټوټې شو. فقط مې دومره ورته وویل چې صبر ولره، هر څه د خدای غوښتنه وي، دا ورځې هم تېرېږي، انشاءالله ښې ورځې به هم راورسېږي. بغیر له دې چې صفا سره همدردي وکړم، نور مې هیڅ نشوی کولی. صفا پلار خو له موږ څخه لاړو. سبحان هم ډېر لرې دی. د پلار مرګ وروسته مې د مور حالت هیڅ ښه نه دی. همیشه چې پوښتنه ترې وکړم هیڅ نه وایي، مګر زه یې وینم چې د شپې خوب هم نه لري. د پلار د نشتون په درد کې په دې پوه شولم چې غم او درد څه ته وایي. خپل درد او غم مو کم نه وو چې د خلکو خبرې هم زموږ تر شا شروع شولې. هر څوک چې ما وویني په غیبت او خبرو شروع وکړي، وایي صفا خو د پلار په کور زړه شوه. د هغه سجاد په خاطر هیڅوک هم د صفا سره کوژدې کولو ته نه پیدا کیږي. هیڅ به مې نه ورته ویل، ځکه د ویلو لپاره مې څه نه درلودل. دوی رښتیا ویل، فقط به خدای ته زارۍ کولې او خپل بدقسمتي څخه مې ګیله کوله. نور به مې حتی زړه نه کېده د کور څخه د باندې لاړه شم. سبحان 12 کاله وروسته خپل وطن ته راغلم. اوس هغه ځوان هلک نه یم، یو سپین ږیری وم. یوازې مې د صفا د لیدلو انتظار کاوه. فقط مې غوښتل چې وګورم صفا څنګه شوي، آیا اوس هم د پخوا په څیر ښایسته ده او که نه. همدا چې کور ته ورسېدلم، د خپلې مور خور او وروڼو په لیدلو سره حیران شولم. ټولو ډېر تغییر کړی و. مور مې ډېره سپین سرې شوې وه. په سختۍ به په لاره تلله. د کلثوم مور او صفا په اړه مې پوښتنه وکړه. وېرېدلم هسې نه صفا واده کړی وي. د سبحان مور سبحان هیڅ کله صفا هیره نه کړه. له کلونو وروسته راغی، مګر بیا هم لومړی پوښتنه یې د صفا وکړه. سبحان او صفا دومره یو په بل باندې مین وو چې په دنیا کې به د دوی په څیر بل هیڅوک نشي پیدا. صفا هم د سبحان په نوم سپین سرې شوله. صفا یوه ډېره ښایسته جنۍ وه. اوس چې د 50 کالو شوې ده، ډېرې مرکې هم ورته راځي، مګر د سبحان لپاره ټولو ته د نه ځواب ورکړی. ما فکر کوو که سبحان له صفا څخه لرې شي نو هغه به هیره کړي، اما برعکس هغې ته نوره هم مینه زیاته شوه. ځان راته ګناهګار ښکارېده، ځکه ما تل غوښتل سبحان له صفا څخه لرې کړم، مګر اوس پوه شولم چې دا دواړه یو د بل لپاره پیدا شوي دي. هیڅوک هم دوی له یو بل څخه نشي لرې کولی. صفا 12 کاله وروسته سبحان راغی. ما د هغه د مینې په خاطر څه ونه زغمل. خپله ځواني مې د لاسه ورکړه. څېره مې خرابه شوه. ویښتان مې دانه دانه سپین شول. زه بوډۍ شولم، مګر دا مینه هیڅکله بوډا او زړه نه شوله. د مور حالت مې ورځ په ورځ خرابېده. 12 کاله هیڅ ښه نه وه، حتی په لاره هم نشوی تللی. ډېره کمزورې شوې وه. ډاکټرانو ویل چې د ګردې یعنې پښتورګي له کاره لوېدلي. مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، مګر فکر نه کوو چې له څو میاشتو
یا 1 کال نه زیاته ژوندی پاتې شي. ډېره وېرېدلم چې مور مې هم د پلار په څیر له لاسه ورنه کړم. زه سپین سرې شوې وم، مګر بیا هم چې کله د مور د مرګ په هکله فکر کوم نو راته ډېره سخته ده. سبحان، 1 هفته مې له راتلو تېره شوه. دا ځل مخکې له دې چې زه څه ووایم، مور مې پخپله راته وویل چې زه غواړم ستا د مرکې لپاره د صفا دوی کره ورشم. انشاءالله دا ځل به د هغې مور حتمن مني. ما هم د حاجت لمونځ وکړ او له خدایه مې کومک وغوښته. سبا ورځ هغوی زما په رشتې پسې لاړم. زه هم ورسره لاړم. د صفا مور د پخوا په څیر نه وه، ډېره زیات تغییر یې کړی و. حتی نیشوه کولی د ځای څخه ولاړه شي. صفا ډېر زیات تغییر کړی و، مګر بیا هم د ځوانۍ په څیر ښایسته وه. څو دقیقې د صفا دوی په کور کې وم، بیا لاړم د ملګرو لیدلو ته. شپې چې کور ته راغلم له مور نه مې پوښتنه وکړه. راته ویې ویل زویه سترګې دې روښانه، ښه خبر درته لرم. د صفا مور دا ځل هیڅ مخالفت ونه کړ، فقط غواړي یو ځل د سجاد له کورنۍ څخه پوښتنه وکړي تر څو سبا ورځ کوم جنجال جوړ نشي. سبحان، له خوشحالۍ نه په ژړا شولم. خپل رب ته مې د شکر سجده ادا کړه. د شپې مې له ډېرو خوشحالۍ نه خوب ونه کړ. سبا ورځ د صفا تره یعنې کاکا سره مې خبرې وکړلې. له هغه څخه مې وغوښتل تر څو د سجاد مشر ورور څخه پوښتنه وکړي چې هغوی څه وایي. زه لاړم، د صفا د مور سره مې خبرې وکړې. هغې ویل چې په دې عمر کې به زه له خدایه نور څه وغواړم، فقط د خپلې لور خوشحالي او خوشبختي راته مهمه ده. پوهیږم چې صفا به له تا سره نیکبخته کیږي. د خاله لاسونه مې ښکل کړل، مننه مې ترې وکړه. د صفا سترګې له خوشحالۍ څخه ډکې ښکارېدې. هغه هم زما په څیر بې حده خوشحاله وه. د صفا دوی له کوره چې ووتلم د کاکا څنګ ته یې ورغلم. پوښتنه مې ترې وکړه چې د سجاد د مشر ورور سره یې خبرې وکړې او که نه. هغه ورته ویلي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه پخوانۍ دښمني وه او دې خبرې ته مور او پلار لپاره ډېر اهمیت ورکاوه. اوس د سجاد اولادونه لوی شوي دي، موږ هیڅ مشکل نه لرو د دوی له واده سره. دا ښه خبر مې ټولو ته وویل. کورنۍ مې خوشحاله شوه. مور مې 2-3 ځله د صفا دوی کره لاړه او شیریني یې ورکړه. د شیریني د اخیستلو وروسته مو یوه کوچنۍ میلمستیا جوړه کړه. د لومړي ځل لپاره مې د صفا لاس ونیوه. دا هغه ورځ وه چې په انتظار یې زه بوډا شولم. نن مې هم باور نه کېده چې صفا نوره د تل لپاره زما ده. ټوله ورځ مې صفا ته کتل، زړه مې نه کېده سترګې ترې واړوم. هغه کارونه چې مې کول د خلکو له نظره زما د عمر سره سم نه وو، مګر ما دې مینې ته د رسېدلو په خاطر څه کارونه ونه کړل. اوس هم راته د خلکو خبرو و نظرونو هیڅ اهمیت نه درلود. صفا د سبحان سره د کوژدې وروسته بغیر د مور له ناروغۍ نه مې نور هیڅ مشکل نه درلوده. ډېره خوشحاله وم. سبحان له پخوا څه هم زیات راباندې مین و. هر څه به مې چې ترې وغوښتل زما لپاره به یې کول. غوښتل مو زر واده وکړو. منتظره و تر څو د مور حالت مې ښه شي، خو برعکس ورځ په ورځ بدتر کېده. 5 میاشتې تېرې شوې. د واده په تیاری او کارونو اخته وو چې مور مې وفات شوله. یو ځل بیا زما ژوند خراب شو. څومره لنډه وه زما خوشحالي. اوس پوه شم چې یوازیتوب یعنې څه. هغه وخت چې د چا مور مړه شي نو داسې شي لکه ماشوم چې په هر ځای کې مور لټوي او هیڅوک د هغې تشه درته نشي ډکولی. ډېره سخته ده. د مور د مرګ وروسته سرګردانه ګرځېدم. 2 میاشتې به د خاله سره اوسېدم، 2 میاشتې به له ماما سره. خلاصه دا چې ژوند مې بدترین شکل ادامه درلود. 1 کال تیر شو. ډېر کوشش مې کوو چې په دغې ورځو کې واده وکړو. د واده آمادګۍ ونیول شوې. هر ځل چې به مو غوښتل د واده ورځ وټاکو نو یو مشکل به راته. نه پوهېږم ولې. سبحان، کله چې د کلثوم مور وفات شوله صفا ډېر بد حالت درلود. ډېره ستړې شوې وه. غوښتل مې چې زر واده وکړم، خو صفا نه منله. ویلې چې د مور د مرګ مې 1 کال تیر شي بیا واده کوو. اوس 1 کال تیر شو. د واده آمادګي مو نیولې وه. له خیره نن به د واده نیټه معلومه کړو. د څو ورځو جنجال او آمادګۍ وروسته مو بالاخره د واده نیټه معلومه کړه. سبا به له خیره زموږ واده وي. زما د ژوند یوه تر ټولو ښایسته ورځ. د واده ټوله آمادګي مې خپله نیولې وه. تر 2 میاشتې پورې خو د صفا سودا نه خلاصېده. ماشاءالله دا ښځې خو د کالیو اخیستلو څخه هیڅ نه ستړي کېږي. صفا، نن زما واده دی. سهار وختي مې د خاله لور سره لاړم آرایشګاه ته. د غرمې 2 بجې وې چې کور ته راغلو.
د مور ټوله کورنۍ او خپلوان له لرې ځایونو څخه راغلي وو. فقط مې مور نه وه. ډېره هیله مې درلوده چې د واده ورځ مې مور راسره وي. د مور تشه مې هره لحظه احساسوله. بیچاره خاله مې ډېر ښه کول راسره. لکه د یوې مور خو بیا هم نشوی کولی زما د مور ځای ونیسي. خپل کالي مې بدل کړل. کله چې مې سپین لباس واغوسته زړه مې راډک شو او ښه ډېر مې وژړل. خو چې هر څومره مې وژړل بیا مې هم زړه نه خالي کېده. زموږ واده ښه په خوشحالۍ تیر شو. خو یوازینی څه چې ډېره دردولم د مور نشتون و. سبحان، له واده څخه مو یوه میاشت تیره شوله. د خدای شکر زموږ ژوند په خوښۍ سر روان دی. صفا هم ډېره خوشحاله ده. شاید ماشوم یعنې اولاد ونه لرو او د ماشوم ارمان مو په زړه پاتې شي، مګر دا چې د خپل ماشومتوب مینې ته ورسېدم، زر ځله د خدای شکر. هره ورځ د شکرانې لمونځ ادا کوم او د خپل خدای څخه شکر کوم چې دومره خوشحالي زما لپاره پیدا کړې. ډېر یې شکرګزاره یم. رښتینې مینه د انتظار ارزښت لري. شرط دا دی چې دا مینه دو طرفه واوسي. نه وایم چې ژوند اسانه دی، یا هم مینې ته رسېدل یو ساده کار دی. ژوند ډېرې ژورې او لوړې لري. په هره لاره کې له خوشحالۍ څخه زیات غم او درد لري. خو فقط کافي هم دومره ده چې موږ همیشه کوشش وکړو او امید ولرو. نا امیدي د شیطان کار دی. خدای هیڅکله خپل بندگان په سختۍ او مشکلاتو کې یوازې نه پرېږدي. ما به په لومړیو کې فکر کاوه د دومره سختۍ او مشکلاتو باوجود به وکولی شم صفا ته ورسېږم، مګر بیا مې هم هیڅکله خپل امید د لاسه ور نه کړ. که تاسو هم چیرته مین یاستئ او رښتیا غواړئ خپلې مینې ته ورسېږئ، نو کوشش وکړئ، امید ولرئ. انشاءالله چې ستاسو دعاګانې به د عرش مالک ته رسیږي. کله ما څخه پوښتنه وشي چې مینه څه ده، نو وایم چې مینه ستا هغه اواز دی چې ستا د زړه سل دردونو ته آرام ورکوي. د خوږ انتظار ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول وروستی برخه. امید لرم چې ناول به مو له پیل څخه تر پایه پورې راسره اورېدلی وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. قدرمنو او خوږو اوریدونکو، د دې ناول لیکواله اغلې سحر سادات وه او ژباړونکي د سکوت هندارې ټیم و. که غواړئ چې ستاسو د خوښې ناولونه او لنډې کیسې درته نشر کړو، نو تاسو کولی شئ چې نوم یې په کمنټ کې راسره شریک کړئ، تر څو په راتلونکي کې درته نشر کړو. تر بل ناول پورې مو چې زه سمیع الله ایوبي په خدمت کې حاضرېږم. تاسې ټول په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.